درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ډاکټر صاحب تاسو هم غوښتل چې په دې باندې بحث وکړئ چې د بیرته راتګ لپاره څه کومې ستونزې افغانانو سره رښتیا هم راتلای شي، افغان حکومت کومې ستونزې چلنجولی شي. هماغه تاسو ته ویلي دغه خبرو په ادامه باندې چې دغه خلک څه دا ځای خوشي کړي تللی دي، دا له مجبوریته تللی دي، له 90% زیاته له ډېر مجبوریته تللی دي چې نه احتیاط ته مخه کړې ده، هغه په ځان نه ده لورېدلې، په خپل فامیل یې نه ده لورېدلې، جنرال کارت یې نه ده جوړ شوی، دښمن سره نه ده تللی. په دغه انتخابو کې بهترینه داغه کړی ده. دا ډېر مشکل ده. یو موهومه سرنوشت خواته ځي چې ته په سیند کې غرق کېږي، ته کوم ځای کې ورکېږي، چېرته د جنایتکارانو ګیر ته ورځي. بیا په هر سرحد کې، په هر مملکت کې څومره توهین ویني، څومره ساده نه ده. په هر ځای کې د پولیسانو ضبط ته یو پردی سړی چې راغلی دغه ډوډۍ خوري. په ټول ځای کې توهین د تحقیق ډېره بده ورځ ده. دغه ټول په ځان مني ځي هلته. دلته خپل ټول جایداد خرڅوي، له لاسه ورکوي. که کورګۍ لري، که توشک او بړستن او المارۍ لري، دا هم خرڅوي. ځینو حیوان خپل طفل په شا کړی، خپله ښځه او خور مور مخکې اچولې تلي. اوس هلته په دا ورځ راسي وزیر صاحب د دفاع یا وزیر صاحب د داخلي د آلمان وایي چې په افغانستان کې امنیت ده. ما خپله واورېده، یو کال مخکې دا خبر کړې وه، اوس یې بیا کړې ده. وایي هلته داسې چې ټول ځای کې بې امني، ډېر ځایو کې امنیت ده. دوی خو یو قانون لري چې که په هغه مملکت کې چې د خلکو ژوند په خطر کې، دوی حق نه لري چې خلک بېرته هلته ولیږي، بېرته مستند کړي که یې د ژوند په خطر کې. که هلته آرامي او ژوند په خطر کې نه امنیت یې، دوی کولی شي بېرته مستند کړي. دا خو عمومي قانون د ملل متحد هغه فیصله د دې لپاره چې دغه مادې ته برابر نه شي. دوی وایي اول دلته ډېر ځایونه دي په افغانستان کې چې امنیت د ټول خلک ژوند کوي. دویم طالبان که جنګ کوي له حکومت سره کوي او له امنیتي قوتونو سره کوي، نور سره یا به دی ډېر بېخبره وي، نه پوهېږي د هر انفجار او هر انتحار کې څوک د بېګناه خلک وژل. د بېخبرۍ مسله به نه یې ګوره، په بلخ کې د دوی پر قونسلګرۍ باندې برید که نه واضح یې کړه چې هغه قونسلګري چې واقعا له امکاناتو څخه خورا زیاته ډکه ده، افغان ځواکونه هم دغه امنیت ساتي او په ښایي په ډېرو مواردو کې خپله دوی هم امنیت وساتي که نه. دا هم ماسونه نه وه، نو عام افغانان به څنګه مسونه وي؟ و دغه په هر صورت اوس دغه خلک بېرته راځي، دا بېرته راویستل کېږي. دی هغه ځوان نه ده څنګه چې مخکې مې ویلي چې له دې ځایه تللی و، له دې ځایه خو دی په بل امید تللی و چې بله هېڅ لاره ورته پیدا نه شوه. دا یګانه لار ده، دا یګانه لار ده چې د انتخاب کړی ځان ته. دا یم پې وتړله. دغه تحقیرونه یې هلته ولیدل، توهینونه یې ولیدل، بدې ورځې یې تېرې کړې، سره هغې بېرته راولېږل شو. دلته هم هغه یو شیګی چې ده درلوده هغه هم نه لري اوس. کوم کورګی که درلوده یا د کور وسایل یې درلودل هغه هم نشته. دی په وچ میدان راغی او پس دغه تحقیر او توهین چې په غرب کې ولیده، پس له هغه نه راغی. له دې نه چې جوړېږي. ما تاسو ته دی هغه ځوان نه دی بیا چې دی په دغه هغه کې معقولترین انتخاب کړي. 4 شی دي، ټول منفي دي، مګر یو له بل نه یو نسبي فرق لري. یعنې ستونزې ډېرې پر ځان باندې ومنلې، نه جنایتکار سره دښمن سره دولت متوقع. اوس چې دی پس دغه مشکلاتو نه، دغه خطرونه چې په ځان یې ګڼلي، ډېرو خلکو آزاد فامیل لاسه ورکړه هلته، له دغه بدو ورځو دی بېرته راغی. او پر دې باندې هم پوه شوي چې افغان حکومت یا چې دوی د ژوند د خوندیتوب مسؤلیت لري، دوی هم ورسره توافق لاسلیک کړی چې راویلې کوي عزت. دلته که دی د دښمن صف ته لاړ نشي څوک. یوه اړیکه لرو، میوند رور له کارتیناو څخه موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ګرانه ستړي مه شئ. بله سلام علیکم محترمه. علیکم السلام. زما سوال د میلمن محترم نه دا دی چې د پاچا خان نظر وکړه چې د هندوستان ته لاس هند ملت ته یې وویل چې تاسو په دونه لوی کمیت سره که مچان هم شئ انسان له خپل استقلال اخیستی شي. زما نظر دا دی چې حکومت خو هر څنګه چې د منتخب حکومت دی که نه دی، ښه دی که خراب دی، اوس دغه د سیاسینو وظیفه څه ده چې دی هره ورځ میز مدور شاته کیني، د میز مدور نه ټایم پوزیشن د شاعري ټول تړلې پخې خبرې کوي. مګر کابل ښار نه بیران نشي تللی. ولس خو یو رهبر ته ضرور لري، ولس خو یو مشر ته ضرور لري، ځوانان خو یو مشر ته ضرور لري. د میرویس نیکه خبره ګورګین یې سرنګون که هغه د ولس د یو موټي برکت لپاره وجه یې سرنګون کړو. دلته موږ حیران پاتې یو چې څوک نشي چې میدان ته راوځي، راوتړي قرباني ورکړي، هم دولت سره یو ځای شي او پرته د دولت نه هم داسې یو قوت جوړ کړي
د افغانستان د خلکو مشکل حل کړي. ځوانان څه ګرم دي؟ ځوانان خو مجبور دي کنه، خو یا نشي موادو ته پنځو یا تختی خارج نه دي تحصیل شي دغه شي، او د دې شي په ډېر لپاره ملي یووالي ته ضرورت لري، او ملي یووالي او رهبر ته ضرورت لري. پرته د رهبر نه زما نظر دا دی چې هیڅ امکانات نشته چې افغانستان جوړ شي، افغانستان کې د یو مثبت تحول راشي. نو پیشنهاد دي سیاسي ته دا دی د محترم تم چاري چې تاسو سیاسي په افغانستان کې 300 زره حزب جوړ کړي، د 300 زره حزب په هر یو خپل نه پېم چې کوم هغه افعاد دي چې مختلفو ځایونو کې د ارتباطات لري پیسې اخلي. تاسو نه یو قهرمان پیدا شي میدان ته وځي دا ولر سره راټول کړي د خلکو مشکل حل کوي. نظر زما دا دی. پته ډیره زیاته مننه کوم ایوان رول ان شاء الله چې ډاکټر صاحب هم تاسو په نظر باندې خپل تبصره ولري. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو ویلي چې نو لده کس نه چې دا به ترازی طالب نه جوړیږي نو لچانه به طالب جوړ شي. ما په تایید اولی اوریدونکو هغه اجي سره په اول کې خبرې وکړي هغه هم دغه ترکه د صوفو تحقیق کول د دښمن دي د دې به تر تک ته دغه په تایید باندې مې دغه استدلال وکړ چې د به ترغه بل انتخاب نه لري. دغه کومک نه آلمان دلته سره کوي سي، نه امریکا دلته سره کوي سي، نه د ماد دولت سره کوي سي چې دلته بیا د ژوند جوړ سي. ممکن یو څو روپۍ ورکړي او څه شی ورته ورکړي، هغه ډیر عادي شی دی، یو څو ورځو کار وي. د دې بیرته ژوند نشي جوړېدلی، ناممکنه ده. د یګانه لار ماغه وه چې په ټول لارو کې انتخاب کړی وه، او بیا دلته دونه کارونه دولت نشي یادولی دغه ټول په کار چېرته وګماري. یګانه انتخاب هم دغه ده. دا د دښمن د صفوفو تقویه کول دي. که دی عملا لاړ نشي هلته په صف کې ونه درېږي کور یې آباد، مګر سره لږه هم دی په یو مخالف عنصر بدل شوی ده. دی دولت پوره تضعیفوي، دلته مخالف ده، او هر څونه چې مخالفت دولت سره زیات شي دا تضعیفي دولت د دښمن په مقابل کې خپل دښمن ژرندې ته اوبه اچول دي. دا پروسه څنګه چې د منګه خواشینه کېدونکې وه د دې خوا د تګ همغونه له یې خوا د بېرته راتګ له همغه نه لا زیاتره د بېرته د راتګ هغه ده. اوس دغه ناورین په منګه تعمیل شوی د خلکو لخوا ده. دا دویم ناورین که په منګه تعمیلوي دی دا به ډېرې جفایي. ډاکټر صاحب وګورئ آلمان وایي چې امنیت دومره خراب نه ده که نه چې گویا دوی د په اروپایي هیوادونو کې پاتې شي. په خپله دوی په خپله ملګري ملتونه په خپله امریکا په خپله همدغه اروپایي اتحادیه وایي چې 2014 کال خطرناک و، خو 2018 کال به له دې نه هم خطرناک وي. له یوې خوا ما ډاروي که نه، له بلې خوا بیا وایي چې افغانستان کې دومره امنیت خراب نه دی چې ته را تښتېدلی او د ما لمن دې رانیولې ده. تاسو فکر نه کوئ چې رښتیا هم یو ډول د مګک او د پیشکې ګلو به دلته پایل ده د دې لپاره چې خپل اهداف ترلاسه کړي؟ دلته ما دومره ناامید او ناهیلې او ناباوره کړي په خپل ولس او پر خپل حکومت باندې چې زه بله لار ونه لرم، یا د طالب صف قوي کمه، یا جنایي جرمونو ته مخه واړوم، او یا هم د دوی لمنې ته لاس ور واچوم. کله چې د دوی لمنې ته مې لاس ور واچو دوی نو بیا ذاتي چانس ورته برابر شو، دومره به ما هلته فکري تر تاثیر لاندې راولي چې زه بیا بیرته د راتګ سره بل هیڅ لاره ونه لرم او راشم طالب سره یو ځای شم. فکر نه کوي چې یوه پروژه د دې لپاره چې جنګ په افغانستان کې باید د ډېرې مودې لپاره جریان ولري، او هم په افغاني فزیکي جوړښتونو باندې، نه د دوی پر جوړښتونو باندې یو اړیکه لرو. دا به واوري یو ځای به مهرباني ګرانه سړي مشئ. عبدالاحد ورور موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني. السلام علیکم ورور. علیکم السلام. ډېر په احترام او په ادب باندې تا او د ورور دواړو ته سلامونه وایم. بیا هم علیکم السلام. افغانستان مظلوم ملت ته ټولو ته سلامونه وایم. علیکم السلام. زه سیاسي سړی نه یم، دا چې ته یو ځوان سړی په دې ټي وي کې معلومېږي اخلاص هم ملت ته لري هم ملک ته لري، بغیر د پالش نه بغیر صادقانه خبرې کوم. په ملت باندې ډېر ګران یې چې دغه پروګرامونه ته جوړوې. همدغه سیاسي خلک دا ټوله ورځ دروغ وایي، کورتۍ پالش کېږي، راشي کښېني. ته ما دا مې لمبر ده یو ورځ ټي وي ته ما در وغواړه چې زه دا ټول کاتیانه درته برملا کړم. دا د ارګ دغه مارخورا نه دي، دا ټول درته په صحیح طریقه باندې په واقعیتو باندې درته برملا کړمه. دوی چې اشرف غني مکافي په یو آیاتي کې هغه ناقصه احوال یې راته راوړي. هغه ښه سړی د خامه رسیدګي یو کس 4 میلیونه افغانانو ته نشي کولی.
په چا باندې اعتماد کوي را د هر خواته خلک دي روشان ته غواړي زه روشن دي تا په ګردي میز کې درته برملا کوم بیا هم مکمې ته ورسره حاضر یم بیا هم د تا ټي وي ته ورسره حاضر یم ناستې ته ورته حاضر یم که زه ملامت شم ادعا مې لیکي او که دوی غله ملامت شول ډاکټر اشرف غني ولېږي یو راپور دپاره کونړ ته بل ځای ته دوی هلته پیسې وخوري یا واسطې هغه کې هغه غریب ته یو شی راوړي اګر مګر جوړ کړي اوس راغلو په دې کې د ما دا لمبر ده هر وخت ما چې در غواړې زه درځم زه په واقعیت سره خبرې کوم بیرته دا ذمهواري هم کومه چې وروره که محکمه یي که چېرته د تاسې دا ګردی میز یي زه شپه ورځ حاضر یم چې دوی درته دغسې ملامت کومه دې ورته لکه په خره چې سپاره یي اما چې دې ته واقعیت خبرې ونه کړې وروره دغه د تا وخت هم ضایع کوي د دې ورور وخت هم ضایع کوي اوس دا ورور ښه سړی دی یو ورور یې په یو ګردي میز کې کښېني بل یې په بل ګردي کښېني په دې افغانانو درد نه دوا کېږي د افغانانو درد په واقعیت دوا کېږي ډېر په مهاجرت سره چې خبره کوي نورې خبرې به نه کوو زه دا درته وایم چې ګوره واقعیت په کار ده خدای په قرآن کې وایي چې ته واقعیت ووایه دقیقا واقعیت دې وویلې او په دې دروغو په دې میزو باندې بس خدای دې عزت وکړي ما دا لمبر ده چې هر وخت زه در غوښتم چې زه ټول درته نقطه باندې درته برملا کما او مننه کوم مونږ هم بل څه په ګډه غواړو چې ډیره زیاته مننه کوم عبدالاحد وروره زموږ مسؤلیت دا دی چې د ولس غږ تر حاکمانو پورې ورسوو او هر هغه کس چې دلته راځي هغه پر حقایقو باندې ولاړې څرګندونې کوي د مطبوعاتو ازادي د بیان ازادي دا نه ده نو چې بیا ته دلته راشې او هر هغه څه ووایې چې ګویا هغه واقعیت ونه لري زمونږ په بس کې تر ننه پورې دغه تداوس له سر نه تر پایه پورې تر اوسه چې جریان لرو داسې څه نه دي ویل شوي چې ګویا حقیقت دی ونه لري ډاکټر صاحب هغو مسایلو ته اشاره وکړه چې حقیقتونه دي او که بس نه کوو که دغه ډول خپرونې نه نیسو که دغه ډول تلویزیونونه نه وي که دغه ډول نشرات نه وي که دغه ډول د بیان ازادي نه وي آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه ناخوالې به څو چنده هم زیات شي همدغه حاکمان به پر موږ باندې بیا نورې هغه ناخوالې تحمیل کړي چې ګویا د دوی او زموږ تاسو په فکرونو کې هم نه وي راغلي نو یوازینۍ لاره د دې لپاره ده چې موږ وشو کولی د ملت غږ ورسوو ستاسو په مرسته د ډاکټر صاحب په مرسته د آګاهانو د رون آنډو د سیاسي پوهانو په مرسته باید وطن په ګډه وژغورو موږ ستاسو په خدمت کې یو هر هغه کله چې تاسو غواړئ په هرې موضوع موږ حاضر یو چې تاسو په خپلو بحثونو کې دعوت کړو او تاسو خپل نظر لکه نورو کسانو غوندې له موږ او اوریدونکو سره شریک کړئ ډاکټر صاحب مهرباني که د دې ورور په اړه تاسو هم کوم ځانګړی نظر لرئ مهرباني او که نه د بحث نه وتلې موضوع او نه خو دی هم هماغه دردونه لري چې موږ او تاسو یې لرو دوی هم لري او یقینا دا دردونه باید انعکاس پیدا کړي د موږ تاسو خبرې دې ته رسېدلې وې چې دوی خپله ویني چې امریکا کې تېرېږي دوی خپله وایي چې دا کار به نورو کالونه خطرناک تري وضع به خرابتره وي امریکا غواړي خپل عسکر ډېر کړي دې مملکت کې خپل متحد په ډېرو ځایو کې دقه خپلې دروازې تړي خپله وساتوي چې امنیت نه لري د ما کارمندان دلته چې د کارمندان چې دغه مخالفین هم ملل متحد ته اوس هغه نه لري خصومت نه لري نور نه لري هغه چې په خطر کې دي یقینا ټول په خطر کې دي او نور عادي خلک دغه شک پیدا کېږي خلکو ته څنګه ستاسو ویل په دې کې چې په دې کې کوم قصدي پلان په دې مورد کې نه وي چې د همدغه جنگ پروسه د همدغه جنگ اور ګرم وساتل شي په همدې طریقې سره په دې جنگ کې به د ډېرو خلکو ګټي چې موږ تاسو همیشه په دې باندې صحبت کړې ده سوځي به د موږ خلک پکې نور به خپل استفادې کوي له دې نه په دې باندې ډېر ضرورت ده چې یو مشترک هغه وشي زه داسې فکر کوم چې یقینا ممکن په بعضې مملکتو باندې په الوانو یا په بعضې نور باندې ممکن دا دروندوالی وکړي د دې مهاجرینو په منلو کې باید خپل امریکا سم واخلي په دې کې باید کاناډا سم واخلي په دې کې باید استرالیا سم واخلي په دې کې باید ټول هغه مملکتونه چې دغه ورځې په دې مملکت راوستې ټول باید د دې په نتیجه کې ولې ډاکټر صاحب په مصارفو کې باید شریک شي په استقبال کې باید شریک شي ډاکټر صاحب بخښنه غواړم ولې داسې غوښتنه له دغو نړیوالو څخه ونه شي له نړیوالې ټولنې څخه ونه شي په راز کې چې امریکا پر مشرۍ باندې دلته د 9 هیوادونو ټول کسان راغلي و کنه په متحد شکل په یو ځای شکل ولې دغه ډول یو غوښتنه ونه شي چې لطفا تاسو د بې باورۍ فضا را بنده کړئ
کنه جنگ هم دومره نه د رښتیا هم چې تاسو د بې باورۍ په ښکاري د مونږ په ذهنونو کې کوئ مونږ اوس رښتیا هم سخت بې باوره یو له یوې خوا پر حکومت داسې حکومت مو راته پر مونږ باندې ومنه چې رښتیا هم د هیچا زړه پې نه تړل کېږي ورځ تر بلې پورې ناخوالې ستونزې ناعدالتۍ او بې عدالتۍ او بې قانونۍ باندې مونږ ورځ تر بلې پوهېږي له بلې خوا تاسو جنګ دومره راته اوږد که او هره ورځ یې راته اوږدوئ چې رښتیا هم له بې باورۍ نه زه بله چاره نه لرم ضرور او مهمه دا نه ده چې رښتیا هم لومړی دې وغوښتل شي چې امریکا ته زما د سوکالۍ لپاره څخه د شوهار تر حده راغلی راځئ تاسو لطف وکئ تاسو پر موږ باندې رحم وکئ بې باوري فضا راسکم بنده کړئ نو بیا به نه زما افغان کډوال تا ته درځي او نه به ګواښ کېږي نه به ستا اقتصاد پې خرابېږي او نه به هم ستا امنیت بیا هم یو اړیکه لرو دا به واورو یو ځای به راشي مهرباني ګرانه ستړي مه شئ بلې وعلیکم السلام وبخښئ ما سره د افغانستان د سولې په باره کې مې یوه خبره درلوده تاسو محترم مېلمه ته مو سلام وایم علیکم السلام زما په نظر اوس خو ټول افغانان ته معلومه شوې ده چې امریکایان په دې ملک کې سوله نه غواړي لیکن که یو کار وشي او دغه یو ذهنیت منځته راشي که چیرې او تاسو د طالبان نمایندګان نه دا سوال وکړئ چې چیرې په واقعي توګه سوله غواړي نو د حل لارې ما په نظر دا ده چې طالبان له افغاني ځواکونو سره د جنگ بس کړي او صرف دوی ووایي چې موږ له امریکایانو سره جهاد کوو او یا جنگ کوو د خپل مبارزې ته ادامه ورکوو نو په دې باندې په امریکایانو باندې سخت فشار راځي او ځکه اوس خو دوی پوهېږي چې جنگ د افغانانو ترمنځ ده او موږ ورته د عام ولس په اصطلاح باندې د خیر په غونډۍ ناست یو نو که چېرې داسې اوس خو ډېر ذهنیت هم ښه شوی د سولې په باره کې که دغسې تاسو دې باره کې مننه صدیق الله ورور ستاسو نظر مو واورید دقیقاً مهمه مسله ده خو کله چې امریکا طالب خپل دښمن نه ګڼي او وایي چې طالب د افغانستان خپل منځي ستونزه ده او دغه ستونزه باید په خپله دوی حل کړي نو طالب لپاره څخه هم بیا دغه مسله حل ده چې امریکا تا خپل دښمن نه ګڼي نو تا ولې توپک زما د افغان پر مخ باندې رایستلی ده په هر صورت ډاکټر صاحب مهرباني خدا خب در طالب که د موږ دښمن نه ده خو د موږ دښمن د موږ دښمن بله دی راغی طایب وزابل دلته تبل حکومت کېنه او دغه په مقابل کې کېنه دغه اختلاف خو راوست په صورت سره د ما پیشنهاد دا د تاسو د خبرې په ادامه باندې چې امریکا نور دغه مملکتونه چې اوس په افغانستان کې نقش لري تاثیر لري کوي چې کار مخکې بوزي دوی باید دوه کار موږ سره وکړي اول د دغه جنګ په خاتمه کې موږ سره کومک وکړي چې دغه هغه پیشنهادونه چې موږ دوی ته کوو چې جنګ په دغه رقم ختمېږي دوی نه مني موږ وایو ځای پاکستان کې دې بند کړي دی ورته ناسته کله له یو لارې وځي که بله وځي داسې قاطع مخامخ برخورد نشته کله پاکستان سره خبرې کوي چې دا کابه داسې شي دا کومک به سره ونه کړم که دا ونه کړي حالانکه دوی کولی شي چې ډېر اصولي برخورد په دې برخه کې د پاکستان په برخه کې داسې راپورونه خپاره شوي چې سږ کال په 2019 کال کې له افغانستان نه یې خورا ډېره بودیجه په پاکستان ته په نظر کې نیولې په داسې حال کې چې دوی د ترهګرو ځاله ګڼي دغه د پټپټونې لوبه یوازې د افغان د جنګ د دوام لپاره څه ده او بس دا په دې معنا نه ده چې دوی خبر نه دي زه ورته وایم مثال سره ما خبر نه ماني نه دی له مانه بهتره خبره ده څوک چېرته دي د ده ما قبلا نه ویلي دي په نورو رسانو کې د ده ته درجه یک دښمن چې اعلان کړی و په پاکستان کې پټ و 10 کاله یا د ده په مشورې پټ و یا بې مشورې د ده خبرېږي چې څوک چېرته دي ما دومره مالته پیدا شو بل هر څوک چې مړه شو مالته پیدا شو اختر محمد منصور مالته پیدا شو نو دلته خو پټ دی له مانه ښه خبر ده په دې باندې هغه کار نه کوي د سرچینو د مالي مخه نیوی سي نیسي د عربي مملکتونو څخه کومک کوي د شیخان څخه کومک کوي نو څخه کومک کوي دغه مخه نه نیسي موږ ته سم تجهیزات نه راکړي څه مبارزه دا چې نه ختمېږي په دې حالت کې فساد هم په مملکت کې ترویج کړی د فساد مخه نه نیسي کوي چې ونیسي چې هغه خپله د بې امنیتي و د موږ د ضعف نتیجه ده په هر صورت هغه بېل بحث ته په هغه بېل وغږېږو باید هغه پیشنهادونه چې موږ ورته کوو د موږ دولت ورته کوي نور ورته کوي موږ سره ومني دغه جنګ ته خاتمه ورکړي او دا جنګ ختمېږي که دا کار دی وکړي د منطقي
دولتونو سره کومک وکړي په دې مورد کې. دویم دا چې هغه بوج چې د موږ مهاجرینو تحمیل کړی په اروپایي مملکتو کې په تو کې سام وکړي نسبت نور مملکتو سره یو ځای سام وکړي لوګوي سره یو ځای یو پلان جوړ کړي ته چې هغوی هم دغه ونه مني چې کارتا خراب کړی د بوج په ما راځي په عراق ته حمله کوي عراقي ما ته راځي په سوریه کې ته حمله کوي هغه سوریایي ما ته ځان رسوي افغانستان کې تا وضع خراب کړی افغانستان ما ته راځي هغوی هم حق لري په دې کې. اوس خو تاسې د یو پاکت د یو ګروپ خلک یاستئ سره کېنئ مشترک دغه بوج تقسیم کړئ خپل منځ کې بیرته موږ ته نوي پرابلمونه مه خلق کوئ. موږ تاسې به دغه صحبت نتیجه ګیري همدا ده که دا مهاجرین بېرته راسي افغانستان ته او دوی داسې ګروپکي راویستل شي دلته نه تنها موږ ته اجتماعي پرابلمونه خلق کوي ډېر لوی هغه له دوی سره یو ځای راځي. ما تاسو ته ویلي دا هغه ځوانان نه دي چې تللي بیا په هغې ډاکټر صاحب یوه ډېره مهمه مسله د افغان حکومت مسؤلیت وګورئ افغان حکومت لاړ او دوی سره قرارداد وکړه چې تاسو بېرته دا کسان راواستوئ که نه موږ یې منو موږ ورته شرایط جوړوو په افغانستان کې. تاسو باور وکړئ تاسو دا اوس پاسپورت ریاست ته لاړ شئ چې د ورځې په سلګونه ځوانان پاسپورت اخلي او یوازې هدف یې همدغه ده چې بیا ځان اروپا ته ورسوي. حکومت زما د دې تړون کوي چې تاسو یې راواستوئ د دې مخنیوی نه کوي چې زموږ ځوانان د بیا باید لاړ نه شي. نو دا به ګټې څه وي له هغې خس که راځي له دې خس که ورځي نو دا حل لاره ده. دغه پسان کې د موږ کډوال له پاکستان روان دي اوس 1500 کورنۍ پرون وویستې لکه څه بله بل جبران وویستې په جای اجبار باندې دې ته نه ځای ورکوی سي نه دوی سره کومک کوی سي نه دوی ژوند تامینوی سي دلته سره لږ نور هم روان دي نور خواونه دې ته باید یو فکر وشي څنګه په هغه ول کې زموږ تاسو وکړه د دې نه ډېر بد ناورین جوړېږي دغه خلک چې وږي پاتې شي دا خپله به پرابلم ته افغان حکومت داسې ویل کېږي چې د افغان کډوالو پر سر یې معامله وکړه له اروپایي ټولنې سره د مرستو د جلب لپاره څه که نه دا یو ډېر خورا واقعا هم غم دردونکی خبر ده. که چېرته هم رښتیا هم د افغان ژوند درته مهمه اوسي خو ته کاري زمینه ورته برابره کړه ته امکانات ورته برابر کړه چې دغه ځوانان چې اوس روان دي لاړ نه شي خپله مخه ډپه شي که نه نو تاسو فکر نه کوئ چې لومړی مسؤلیت زموږ ده چې موږ یې باید ادا کړو. یقین زموږ ده بلکل موږ باید دوی ته هغه پیدا موږ باید هغسې پلانونه ولرو چې موږ د دغه حد اقل د ودې جلوګیري وکړو. دا خو هره ورځ زیاتېږي دا په یو بحران تبدیلېږي او همدا اوس تبدیل شوی ده. تاسو په خلکو کې نه یاستئ په خلکو کې په جامع کې اوسئ خلک څوک ده چې کومه ورځ ده چې موږ ته په سلهاو کسه که نه وایي په لسهاو کسه مراجعه نه کوي د خدای په لیز موږ ته یو کار پیدا کړه چې وګایم دقیقا رسب موږ دغه امکانات نه لرو چې هغه ته کار پیدا کړو هغه دې چې سره یو ځای کینو یو ځای سره په دې ملاقات په حال وژاړو. دا زموږ مسؤلیت نه دی چې باید دوی ته کار پیدا کړو مسؤلیت د حکومت دی چې پیدا کړي نه دوی دومره ناچاره شوي دي چې هغه ادرس وسکه ورک دی چې له چا نه کار وغواړي. خبر په همدې کې ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب سړی د مستحق ده په امتحان کې امتحان یې ورکړی ده کامیابه شوی یم ده یو بل څوک په واسطې مقررې ده. دقیقا دا هغه ستونزې دي چې افغان ملت خصوصا دغه 2.5 کاله ورسره مخ ده په دې هیله چې حکومت د خپلو وګړو د ژوندانه د امنیت د سوکالۍ د نورو اړخونو تضمین وکړي او څه ناڅه جدي پاملرنه وکړي دې برخې ته. افغان کدرونه له لاسه ورکوو افغان ځوانان له لاسه ورکوو د افغانستان راتلونکی له لاسه ورکوو په دې هیله چې افغان حکومت پاملرنه لا هم جدي کړي. تر بیا مو په لاس فرم ښه او سوکاله اوسئ.